ما کور په داسې ځای کې دی چې د خټو ګټو جوړ کور دی او دیوالونه او دروازې هم داسې نه دي چې ته ووایې چې سړی ژوند پکې محفوظ دغه کې او چې کومه اسلحه د ځان د ساتنې لپاره زموږ سره وه هغه هم پاکستاني فوج وړې ده. یو خوا د وطن حالات داسې دي، بل خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مسلسل مبارزه دوام لري، د تنظیم په منظمتیا لګیا یو د مشر تر څنګ. ملګرو دا د ګیلمن وزیر کور دی، تاسو دا وخت په سکرین باندې نه یعنی که موږ وګورو په دې وخت کې هم د هغې داسې کچه کور د خټو نه جوړ په دې شعر کې چې کم دی هغه هم ویلي وو چې آیا زما د خټو ګټو کور دی داسې څه پکې شته نه، خو خلک چې کم دی هغه خلک په یوه کې هم نه پرېږدي، یعنی په دې غریب باندې هم داسې الزامات به لګول ویل به چې آیا د دې سره دونه پیسې دي او د دې چې کم دی د بهر ملک نه دې ته پنډونه کېږي او داسې قسمه چلونه ورته کېږي. نو تاسو چې کم دی نن د هغې د مرګ نه پس د هغې کور چې دی هغه تاسو لیدی شئ چې په کم حال کې دی، په کم ځای کې یې په یو شړه کې چې کم دی هغه دی. بل به تاسو سره دا شریک کما چې د خلک دا تپوس کوي چې آیا ورونه ډېر دي او که کم دي او څه کار کوي. د دې کم ورونه چې دي هغه نور دوه ورونه دي او هغه غریبانان ځان له دغه محنت مزدوري دیاړي کوي. د دې د مور کم ریسنټلی یو انټرویو چې راغلی په مشال ریډیو باندې هغو چې کم تپوسونه کړلي وایي چې د ګیلمن وزیر چې کم دی هغه 2 بچي او 3 لوریانې دي، یعنی مخکې کم خبر چې چلېدو په هغې کې به ویلی کېده چې د دې 2 بچي او 2 لوریانې او 2 زامن دي، خو د دې چې کم دی هغه 2 هلکان او 3 جنکۍ هغه دي. دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړئ، انشاءالله بل ویډیو کې ملاو. الله حافظ.